د قرآن عظیم شان په 13 پاره کې سورة المؤمنون اول نمبر آیات، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم، درلسم آیات پورې چې کومه خبره ذکر ده د الله جل جلاله په دغو مبارکو آیاتو کې موږ ته کوم پیغام را کړی دی. د الله پیغمبر د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته د هغه لسو آیاتو تفسیر په دغه حدیث شریف باندې وکړي. په دغه حدیث شریف کې موږ ته دا وښول چې کوم په لسو آیاتو کې الله جل جلاله مؤمنان ته فرمایلی دي. د سورة المؤمنون اول نمبر آیات الله جل جلاله چې فرمایلی دي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله جل جلاله فرمایلی دي په تحقیق سره مؤمنانو کامیابی پیدا کړله، بری ومندي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغو کسانو چې په لمنځو کې عاجزي غوره کړي، عاجزي کوونکي، خشوع کوونکي په لمانځه کې. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دغه مبارک حدیث شریف کې اول ور لمونځ ذکر کړی دی. دا د قرآن عظیم شان د دغه آیات تفسیر دی. حدیث شریف یې راته کوي: والذین هم عن اللغو معرضون، هغه کسان چې له عبثو او ناکارو کړنو او خبرو کارو څخه مخ اړوونکي، اعراض کوونکي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دغه مبارک آیات تفسیر موږ ته په خپلو احادیثو کې په دې سره وکړي چې تاسې ماته د خپلې ژبې ضمانت راکړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دلته په دغه حدیث شریف کې دویم زکات ذکر کړی دی. د قرآن عظیم شان د سورة المؤمنون څلورم نمبر آیات کې الله جل جلاله زکات ذکر کړی دی. والذین هم للزکات فاعلون، هغه کسان بریمن سوه، پر مراد ورسېدله، کامیابه سوله چې هغه د خپل مال زکات ورکوونکي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دلته په دغه مبارک حدیث شریف کې په څلورمه درجه کې هغه د فرج ساتنه ده، د عورت ساتنه ده، دا ذکر کړی ده چې تاسې ماته د دې ضمانت راکړي. هلته په سورة المؤمنون پنځم نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي: والذین هم لفروجهم حافظون، هغه کسان چې د خپلو فرجو د شرمګاو د عورتو حفاظت کې ساتنه کوي، هغه کسان کامیاب دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وویل چې تاسې د دې ضمانت ماته راکړي. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. که چیرې یو انسان دغه خپل عورت د خپله شرمګاه د په صحیح طریقه باندې استعمال کی، په حلاله نکاح باندې استعمال کی، یا پر خپلو منځو باندې استعمال کی، په دې کې به د الله جل جلاله له طرفه هیڅ ملامتي نشته. خو که د دې ما سوا په نارواو طریقه باندې، نو الله رب العزت حکم کړی دی: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. هغه څوک چې د دې څخه ما سوا چې په حلاله نکاح باندې او په ما سوا له خپلو منځو په بل ځای کې خپل خواهشات پوره کوي او خپل عورت استعمالوي او د خپلو شرمګاو د خپل عورت حفاظت نه کوي، الله جل جلاله هغه کسان په زیاتي کوونکو کې شمارلی دي چې هغه ظالمان دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دلته موږ ته یو بل پیغام را کړی و، هغه دا و چې تاسې په امانت کې خیانت مه کوئ، د دې ضمانت ماته راکړئ. الله جل جلاله په سورة المؤمنون اتم نمبر آیات کې راته وایي: والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په اوله وار کې
موږ ته د لمانځه ده وویل چې د لمانځه ضمانت راکړي. الله جل جلاله هلته په 9 نمبر آیات کې بیا راته وایي والذین هم علی صلاتهم یحافظون. هغه کسان کامیابه بریمند دي چې هغو د خپلو لمانځو حفاظت وکړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې زه به د دغو شپږو شیانو تاسې ما ته ضمانت راکړي، زه به ستاسې د جنت ضامن سم. هلته په 10 او 11 نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې دغه کسان چې دي دا وارثان د جنت دي، دا به فردوس جنت الله داخلي او الله جل جلاله به هلته همیشه دپاره په دغه جنت کې داخل کی. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.